سلامونه، زه سید شینواری یم. داسې ښکاري چې هند ته د امیر خان متقي د سفر په غبرګون کابل ښار او پکتیکا کې د پاکستاني الوتکو بریدونو د دوی مطلوبې مرغۍ نه دي په نښه کړي. مګر دغه کار د طالبانو او اسلام آباد اړیکې یو بل ترنګړلي پړاو ته داخل کړي دي. د پاکستان د ریاستي ادارو له ملاتړ نه برخمنو سرچینو او رسنیو تېره ورځ په دغو بریدونو کې د ټي ټي پي د مشر د وژل کېدو زیري ورکړل. خو د پاکستاني پوځ د بیان په کچه پریس کانفرنس ځنډېدو او بیا په کانفرنس کې د کابل بریدونو ته ډیره څنګزنې اشاره دا ښیي چې اسلام آباد کومه مطلوبه نتیجه نه ده ترلاسه کړې. خو نوې ډیلي کې په ملاقاتونو بوخت امیر خان متقي چې هندي سیال ته وینا کې وایي نورې خبرې به د پردې تر شا ولرو، دا ښیي چې طالبان فکر کوي د اسلام آباد سره یې نوره په نرمه نشي ګرځولی. ځکه خو دفاع وزارت هم ویلي دي چې د اړیکو هر ډول خرابېدل نور د پاکستان ملامتي ده. تېرې شپې د طالبانو اسلام آباد او هند ترمنځ څه بدل کړل؟ نن به درته د پاکستان د داخله وزارت پخواني دولتي سکرتر یا سلاکار اختر علي خان او له کاناډا نه د نړیوالو سیمه ییزو چارو شنونکي شفیق همدرد سره وڅېړم. دواړه ستړي مشئ، په خیر راغلی. سلامونه. شاه صاحب، زه تاسو سره راپیلوم. تاسې څه فکر کوئ چې پاکستان څه غوښتل د دغه بریدونو په رابطه باندې؟ ولې اعلان نه کړل؟ ډیره څنګزنې اشاره یې ورته وکړه او څه یې ترلاسه کړل پرې؟ تاسو به لږ فکر کوئ چې اوس تازه زمونږ دلته په اورکزو کې چې کوم دا شاړه راغلی و هغې کې یو کرنیل کپتان او داسې نور عسکري نفر چې دی هغه حق رسیدلی دی په دې جګړه کې. صحیح. نو دلته یو جذباتیت خو پیدا شو او یو قسم بیا چې چیلنج شو چې پاکستان تازه د هند سره چې کومه دا شاړه راغلی وه نو هغې کې یو خلکو کې ډېر ښه تاثر پیدا شوی و چې هند ته یې ماته ورکړې. نو دا قسم حملې چې دي نو دلته خلک هم ویني، نو د هغې بیا جواب ورکولو دپاره خلکو ته چې موږ کمزور نه یو، موږ جواب ورکولی شو. او دا تسلسل سره یو بیانیه پاتې شوې ده چې دلته دا اوس کومې پیښې را روانې دي او د دهشتګردۍ چې کوم اعداد و شمار دي وروستو دا یو 8 میاشتو کې 9 میاشتو کې د وروستو کال په چې موږ جایزه الو نو دا ډېرې سیوا شوي دي، تقریبا 1000 پورې تقریبا دا پیښې راغلي دي. نو دا وخت سوالونه پورته کیږي چې د پاکستان چې کوم د سکیورټي ادارې دي، کاغه پولیس دی، د فوج دي، دا ټول دي، آیا هغه دونه کمزور دي که بهر نه په حملې کیږي، که د افغانستان ځمکه استعمالیږي، دلته چې کوم خلک راځي هغې ته قومک د افغانستان نه ویل کیږي چې حاصل دی. او د طالبانو مشر چې دی نور ولي مسعود یادېږي چې هغه په افغانستان کې دی او دا اوس چې کوم برید شو په کابل کې یادېږي په دې لینډ کروزر کې نور ولی مسعود چې دی یاد شوی دی چې هغه پکې سور او د هغې لا تصدیق شوی نه دی. نو دا یو بنیادي وجه دا ده. نه، نور ولی مسعود دا رد کړه چې هغه وایي زه ژوندی یم، هغه تاریخ هم ښیي، هغه شیبه هم ښیي چې زه په دغه وخت باندې په قبایلي سیمه کې یم. او که داسې یو لوی، دا خو یو ډېر لوی لاسته راوړنه د پاکستان لپاره که رښتیا نور ولی مسعود وژل شوی وی، ولې یې پټ؟ خو خبره دا ده ګوره دې کې به یو بل سیستم ګورئ، نور ولی مسعود نه دی وژل شوی، ټیک ده، سبا کې دې شي څه ښکاره شي. خو خبره دا ده چې په کابل کې دا چې کوم ګاډی دی لینډ کروزر څوک خو پکې وکړه دا څارل شوی دی، ډېر وخت نه څارل شوي، نو دا بالکل په ګوته کېدېږي او بیا چې دی په نښه کېږي. نو دا څه ښیي چې دا واښه که دا پاکستان کړی
دا یې مطلب دا دی چې په ټیکنالوژي په حساب باندې او خاص کر فضایی چې دا هغه کې د پاکستان یو ډېر لوی بریالی دی بیا او د افغانستان فضایی دفاع چې دا هغه کمزوره ده په زمینی هغه کې خو جنگ کړی دی ډېر لوی او دا وخت کدا شن شوی دی نو دا بیا څه ځای وي چې آیا د افغانستان فضایی حدود کمزور دي دفاع نشي کولی نه د افغانستان فضایی او حدود خو طالبان خپل وایي چې کمزوري دي مګر آیا دې ته د اختیار تاسو د پاکستان قوت وایاست چې په کابل کې د برید کوي کدی ته ظلم وایاست چې کس دې نه پنخه کیږي تصدیق دې نه کیږي داس په خار کې یو ګاونډي هیواد راځي او په کابل خار منځ کې دی په پلازمینه کې دی یو موټر ولي وایي چې دلته مې وښته بیا ویلم نشي څوک مې پکې وژه زه دا نه ویم چې دا ظلم دی یا نه دی ظلم زه یو بیانیه ده دغه خبره کوم چې دا ولي وشو ولي دا په جنگونو کې یا چې تکلا وې چې دا زما گاوند کې یا یو بل هیواد دی هندستان دی بل دی او ال طرف په باونه یا زما گاونډي دی زبدا پساده زدل توسېګه مباسره گاونډي دی او دا زبګه د پښتنو مشر خان عبدالولی خان یو زمانه کې بدا کیسه کولا د 9/11 نمخې دا شکب التصور انقلاب راغلو دلته شکم واقدارانو او وغزه اولاد دی او داو چې کتا سو الته دا کاروایی کوي نو غي بدر د ګلونه نه را لړکې صحیح نو په داسې ماحول کې بیا هغه وخت ماته یاد دی هغه وخت د دهشتګردۍ بل شکل په پیښور کې په هوټل کې یا په ګاډو کې باغې کې با د دهشتګردۍ واقعات کېدو هغه وخت دا دهشتګردي نه و چې هغه کې یو لس کسان یا شل کسان هغه با یو سکیورټي ادارې والے یا په بل ځای والے حمله وکړه او وخت دا چې په یو ځای کې به بند کې خو دا هغه چې په افغانستان کې سکیدو دا غي رد عمل بدل تب کېدو دلته به چې سکیدو دا رد عمل مال تک کېدو نو دا یو ماحول به جوړ شي نو نلم چې دا داغي ماته یو تسلسل ښکاری صحیح ده هماغه سیز ډیره مننه دا یو شکل بدل شو ډیره مننه زبر اعظم نورې پښتنې به در سره کوم همدر صاحب ستړي مشي دوی وایي چې دا د یو ډیر پخوانی تسلسل دوام دی د افغانستان سره د پاکستان نورولي وژل شوی دی مسعود یا نه دی وژل شوی مګر پاکستان دا یو بریا ځان ته بولی چې په کابل کې برید وکړی شو فکر کوي چې پاکستان په دې کار باندې یو بریا ترلاسه کړه او که سیمې ته طالبانو ته نړیوالو ته ټولو ته ځان ملامت راوستو سلامونه جناب شنواری صاحب تاسو مېلمه تخنیکی همکارانو ته او ټولو لیدونکو ته زه فکر کوم د پاکستان د بیانیه د مغه پیل نه چې دا ډیره غلطه ده د خلکو په سترګو کې د خاورو شیندل دي او دوی یو مستحکم افغانستان په خپل گاوند کې نه غواړي دا تاریخ دی دا د نن د 2015 کال پیښه نه ده تر دې وړاندې تاسو وګورئ په 1949 کال کې د پاکستان د جوړېدو نه 2 کال وروسته دوی پمدغه لویه پکتیا کې هغه وخت کې کوم خاص ستونزه هم موږ نه درلودله ورسره دوی دلته بمبار وکړ همغه د انګریزانو پالیسی د پاکستان حکومت یا د پاکستان پوجانو اسټابلیشمنت همدر تیر مسایل باندې ډیر بحثونه شوي دي نن مسایل باندې سره خبرو کو دا ډیر ښه زه دغه تسلسل درته وایم چې جناب شاه صاحب دا خبره وکړله چې یو وخت کې د خان عبدالولي خان په وخت کې دا خبره کېدله نو زه وایم چې تسلسل د شروع چې د پاکستان کړی ده د مغه د انګریز د وخت پالیسی مخته بیایي او غواړي افغانستان خپل تحت حمایه وښیي یا خپل نفوذ لاندې وښیي نو دا د ډېر پانه داسې وه د مجاهدینو تاسو وګورئ چې 14 کاله څه کول خو دغه مجاهدین ملته اوسېدل او په افغانستان کې ورانکاري کوله د افغانستان حکومت هیڅ وخت د پاکستان حریم چې دی دا رقم لکه دوی چې تقریبا په دې 10 کلونو کې داسې تجاوز پې کړی دی داسې وضعیت نه و نو خبره دا ده چې نورولي مسعود په خپل تاسو پیغام واورید د دې پیښې نه تقریبا 1 ساعت وروسته ویل چې دا په قبایلو کې دی
د پاکستان د دې ریاست یا د اسټابلیشمنت کوم ظلمونه چې دي په بلوچستانو باندې، په پښتنو باندې، په سندیانو، په سرایکانو باندې، هغه معلومه خبره ده. د تاریخ په اوږدو کې تاسو وګورئ چې په دغه ځایونو کې پرته له پنجاب به هیڅ قوم چې دی هغه نه په خپل وسایلو باندې اختیار لري، نه هم خودمختاري لري، نه ازادي لري، هیڅ شی نه لري. حتی حکومتونه دوی نه لري، حکومتونه هم پوځیان ورته جوړوي. همدرد صاحب دا مظلومان دي که هر څه دي، پاکستان یو موضوع ده. طالبان خپل وایي چې هغه مسایل خپل ورسره حل کوي. اوس په کابل برید کړی، د افغانستان وقار سوال لاندې راوستی. ما پوښتنه دا وه چې څومره خپل مخ سیمه کې ځان ملامته کړ، د ترهګرۍ په ضد باندې د مبارزې اقدام یې کړی، ګواښ کوو او داسې انګیرلې وه چې ګواکې د نورولي مسعود په وژل کېدو باندې به طالبان په سیمه کې ټولې دنیا ته ملامته شي، څیرې نه به پرده پورته شي. مګر برعکس هغسې ونه شول. نورولي مسعود ویل کېږي چې نه دی وژل شوی. پاکستان په سیمه کې خپله داعیه ته یا ادعا ته یا دعوې ته د طالبانو په ضد زیان ورسوو که یې ونه رسوو؟ په هیڅ صورت یې زیان نه دی رسولی. تاسو د پرون راهیسته نړیوالې رسنۍ وګورئ، په سیمه کې د هیوادونو د حکومتونو غبرګونونه وګورئ. زه فکر کوم چې دوی لا نور هم دغه خپل دښمني د افغانستان سره، یا په افغانستان کې چې هر حاکم رژیم دی د هغې سره چې د هغه ډیروي، نو فاصله یې ډیره کړله. تاسو ولیدل چې په دې کې کوم خاص تلفات لکه دوی چې ادعا کړې وه، یا د دوی په دې د پوځ د ویان په پریس کانفرنس کې چې په پېښور کې درلود، تاسو دغه خبره ته وګورئ، حتی د افغانستان یادونه یې لا ونه کړله دومره لوی برید نه وروسته. نو زه فکر کوم پاکستان لکه څرنګه چې شاه صاحب وویلې دومره قوي هم نه دی، هوایي ځواک یې دننه هم چیلنج شوی دی، او دا د دوی پالیسیانې دي د منطقې د هیوادونو په خلاف باندې چې اوس یې کوشش کوي په نورو هیوادونو باندې ورواچوي. او زه فکر کوم چې دا نور هم په سیمه کې خپل دښمنۍ ډېروي، لکه څنګه چې شاه صاحب وویله دا د ورکزۍ پیښه خو دا وروستۍ پیښه ده. تر دې نه مخکې یو څو ورځې په دې همدغه خیبر پښتونخوا کې همداسې پیښه وشوله او لسګونه د دوی پوځیان وژل شول. لیکن دا چې څنګه متقي هندوستان ته ورسېد، دوی دا کار وکړ. یعنی معنا دا و چې دوی پاکستانیانو د پاکستان اسټابلیشمنت د دغه روابطو نه د افغانستان هغه ډېر زیات ناراضه وو. ډېره مننه. شاه صاحب، همدرد صاحب وایي چې دا تاسې ویل چې دا د ورکزو د پیښې نه وروسته دا کار شوی، مګر زیاتره خلک وایي چې هند ته د امیر خان متقي د سفر نه وروسته پاکستان په دې وقهرېد او دا کار یې وکړ. او بله خبره دا ده چې په دغه برید باندې طالبان وایي چې اړیکو ته ډېر زیان ورسېده. فکر کوئ چې پاکستان چې په خپلو مسایلو کې دومره راګیر دی، طالبانو غوندې یوې ډلې سره چې هغه د ځان نم تېره ده، بوشکه ورسره ده، وروره جانه تا ملوځئ، بل ملوځئ، ځانه ملوځئ، هغوی سره کولی شي لاس ووهي، ورسره پنجه ورسره ووهي؟ زه به دا وایم وره دا پیښه څه اولي ځل خو نه شوه. دا وروستو 2 کالو کې تاسو لږ دې ته وګورئ، 2-3 ځلې مخکې دا شان شوي دي. صحیح. لانګ رینج ګوله‌باري هم شوې ده، د فضایي په مختلف ځایونو کې حملې هم شوې دي. بیا چې دې خپلو کې خبرې اترې هم وکړي، بیا په چین کې ملاو شو، هلته بیا واده وحید وشو، بیا د افغانستان امیر المؤمنین چې دی اخندزاده هیبت الله صاحب هغه یو فتوا جاری کا چې د افغانستان د پاکستان خلاف دا جهاد د دا بفسادي. نو دا لاندې باندې تاسو وګورئ، نو دا سیز روان دی، کله تیزی پکې راشي، کله کینی. نو دا زکه چې التم د افغانستان حکومت چې دلته خلکو ته جواب دی وي، د خلکو جذبات دي، نو دا غي مطابق هغه هم بیا رد عمل کوي. دلته چې د پاکستان واکداران دي، دلته چې سکیږي، نو پسې د دې چې دا وایي چې زمون په کور کې خرابې دي، نو بیا په بل ځای کې او هغه کې باسي زړه یوازې پاکستان نه وي، دا خو د یونایټډ نیشن اوس چې دی، یا خو پکار دا دي چې ویل شي چې دا یونایټډ نیشن چې کوم مانیټرینګ اداره دا سکیورټي کونسل والا هغه هم دا غلط وایي، یا چې اوس دا تازه دا میټینګونو شو ای کې افغانستان هم تلو،
نو هغه کې ما دا خبرې وشوي چې د افغانستان ځمکه به د چا خلاف نه استعمالېږي هغې کې واده وحید شو. نو خبره دا ده چې دواړه هیوادونه چې دی هغې ته تسلیمول پکار دي چې مسله شته په دواړو ځایونو کې شته. صحیح. فرض کا دا چې اوسنۍ کم قسم دا شاړې دي او بلکې بس دا 2-3 کاله نه زمانه کې چې د دنیا هر اړخ نه عربیان هم رالو د افریقې هم رالو د جهاد په نوم او بیا هغې نه پس هم چې دی نو دا د دې شکل دا دی چې د دې جغرافیه نشته، صحیح، د دې سرحدونه نشته. نو که یو لکۍ فرض کا کابل کې بل لکۍ به په کراچۍ کې وي بل لکۍ به په بشر وسطه کې وي. دا قسم دا شاړه چې دا قسم د شی جغرافیه نشته. صحیح. په دا یو سیس په دل غواړي زما په نظر کې. شاه صاحب فکر نه کوئ د پاکستان د پرله پسې تاسو دا کوم اقدامات ویل کړي دي کنه او په دې کې طالبانو ډیره واضح کړی ده چې هیڅ لاسته راوړنه پاکستان نه ده لرلې. په دې 4-5 وارې بریدونو کې پاکستان خپل هم نشي ویلی چې دومره لوی کوم قومندان دوی وژلی دی او ثابتولی هم نشي. پس فکر نه کوئ چې طالبانو غوندې یو ملګری چې خپله پاکستان وایي چې افغانستان کې د طالبانو په څیر باندې زموږ ملاتړی حکومت بل نشي راتلی، دا ملګری پرېږدي اوس دا د هند ته یې نږدې کېږي او د دوی په ضد باندې لاره پارېږي. دا خو یو حقیقت دی چې د افغانستان په تناظر کې د پاکستان چې کومه پالیسی ده هغه همیشه هندستان مخې ته وي چې د هندستان اثر نفوذ چې دی په افغانستان کې سوا نشي. دا همداسې دا لکه چې یو زمانه کې دلته برطانیه وه او د برطانیې به ټوله لوی خطره د هغې دا وه چې هغه وخت زار روس او بیا سوویت یونین شو چې د هغې اثر په افغانستان کې سوا نشي. نو هغې مطابق د هغې فارورډ پالیسی به شوه او کله به چې دی سټیشنري پالیسی شوه، کله به مخکې تلو کله به وروسته تلو، که د فرسټ افغان اولي افغان وار دی او که دویم دی او که دریم دی دا هم هغې تناظر کې شوی دی. نو پاکستان چې دی دلته نه پاکستان چې کومه دا حکومت ساخت دی برطانیه لاړه دلته پاکستان چې دی د هغې ځای وایستو نو هغه سوچ او فکر تقریبا هماغه شانتې دی څو پورې چې افغانستان دی. نو دلته اوس یو وخت کې خو روس هم پاکستان ځکه چې ملګرتیا په سیټو سینټو دې حوالې سره چې کومې معاهدې کړې وې هغه د پالیسی آف کنټینمنټ چې کوم د امریکې هغه چې سوویت یونین به څنګه راایساري نو هغه حساب سره افغانستان سره د پاکستان پالیسی وا او بیا اوس ورسره چې چا سره ملګرتیا کوي اخر کې ذهن کې انډیا وي. نو د پاکستان همیشه دا یو سیس دا به پاتې وي دا به همیشه وي چې څه طریقې واره په افغانستان کې ایران دی که افغانستان دی ګاونډي هیوادونو کې چې د هندستان اثر سوا نشي. صحیح. همدرد صاحب که تاسو راته ووایاستئ تاسو هم دا خبرې ته اشاره وکړه خپل شاه صاحب دا خبره وکړه چې دا خو اول ځل نه دی چې طالبانو باندې یا په افغانستان کې په د طالبانو په دوره کې پاکستان برید کړی دی. هر واري چې برید کړی پاکستان خلک هم دا خبره کوي چې پاکستان نه طالبانو د کوم برید پوښتنه کړې ده، هیڅ برید پوښتنه ترې نه ده کړې ده، هیڅ برید جواب نه دی ورکړی او نه یې ورکولی شي بلکې په نرمۍ باندې ورسره غږیږي. بیا ورسره کله په چین کې ناست دي کله اسلام آباد ته رواني کله بل ځای کې ورسره ناست دي. ډېر خلک وایي طالبانو نه په دې خبره کې کاغذي زمریان مه جوړوئ، دا د پاکستان نه خو کم تر کمه پوښتنه نشي کولی که د بل چا نه د پوښتنې کولو سینې ډبوي. تاسې بیا یو خبر وکړه چې پاکستان ته دا شی خطر کوي نور دې نه وروسته څه خطر ورته کولی شي؟ د طالبانو دفاع وزارت هم ویلي دي څه زیان ورته رسولی شي اړیکو ته پاکستان سره دا ډول بریدونه؟ ګوره په دې کې شک نشته دی چې د ډاکټر نجیب د سقوط وروسته چې کومې ډلې مجاهدین یا په دې اوس کې چې کوم 2021 کال نه وروسته چې کوم تغییر راغی په هغې کې د پاکستان لوی لاس و او د هغې طرفه د افغانستان دغه تقریبا 4-5 نظامونه چې دي ړنګ کړل شول. لیکن مسله دا ده
چې کله چې یو څوک د پاکستان په کیمپ کې دغه خونه تربیه کیږي یو فکر لري، خو چې کله د کابل په تخت کې نه دغه فکر بدلیږي او دا تاریخ ثابت کړی د استاد رباني او مجددین راونی سره بیا تر اشرف غنی او تر د اوسنۍ واکمنانو پورې. مسله دا ده چې دوی بخپل کار کوي، هوایي برید به کوي، خلکو ته به دا مسایل توجیه کوي، لیکن تاسو وګورئ په دې سلورو کلونو کې په دغه قبایلی سیمو کې په دې بلوچستان کې د حملې څومره سیوا شوي دي، څومره ډېری شوي دي، یعنی غیر مستقیما عکس العمل هلته ښودل کېږي. نه تاسو فکر کوئ چې دا طالبان کوي؟ طالبان خو وایي چې موږ د دې شیانو ملاتړ نه کوو. طالبان په دې کې زه دقیق معلومات نه لرم چې کوي که نه کوي، لیکن ګورې ټي ټي پي 20 کاله د افغان طالبانو سره وګه په وګه د ناټو ځواکونو سره دلته په افغانستان کې وجنګېدله. د هغوی ډېرې نږدې اړیکې دي یو د بل سره، دا بېلېدلی نشي سره. په دې باندې باید پاکستانیان او د پاکستان اسټبلیشمنټ په دې باندې پوه شي. او هغه پروسه چې عمران خان په وخت کې فیض حمید شروع کړې وه، داسې یو پروسه وه چې دا خلک بیرته راولي په دې سیمو کې ځای کې، لیکن بیا په پوځ کې هغه بغاوت وشو، دا خبره ونه منل شوله. نو مسله دا ده چې دا خلک 20 کاله په افغانستان کې دلته جنګېدلي دي. دوی هم ګوره دا د یو ویژن له مخې که نه، دا د یو ایډیالوژۍ د مخې دا روزل شوي دي. دا داسې نه وه چې حتما افغانستان کې به ته اسلامي حکومت جوړې، شریعت به جوړې او نور به په پاکستان کې کفري او د کامن الله هغه حکومت یې او هلته به نه کې دا کیسه نه کېږي. دا خو داسې کیسه ده چې په یو ځای کې یو انقلاب راشي، دا انقلاب نورو ځایونو ته هم خورېږي. نو دا فکر باید مخکې له دې نه د پاکستان اسټبلیشمنټ کړی وای، حتی د مجاهدینو په وخت کې کړی وای. لیکن یوه خبره دلته اوس د شاه صاحب په ډېره باریکۍ سره وکړله چې دا خبره زه تکراروم. هغه وویلې چې مخکې دلته انګریزان اوسېدل، انګریزان چې لاړل بیا پاکستاني اسټبلیشمنټ چې راغی تر اوسه وایي هغه سوچ موجود دی. یعنی دا خبره خلاصه کړله. افغانستان ته د پاکستان اسټبلیشمنټ لا اوس هم د انګریزانو د سترګو نه د مغه زاویې نه ګوري. یعنی دوی اوس هم افغانستان ته یو خودمختاره خپلواکه ملک په حیثیت باندې نه ګوري. کومې تاریخي کومې حقوقي لانجې چې موږ د پاکستان سره لرو هغوی دې ته هېڅ توجه نه کوي. دې ته باید توجه وکړي او هغه اصلي ریښه چې ده دوی باید هغې ته متوجه شي. دا په سیاسي خبرو نه حل کېږي. ولې تقریبا په دې تقریبا 6 کلونو کې چې پاکستان جوړ شوی دی دا موضوع نه ده حل شوې. لمغه پیل نه چې لیاقت علي خان هلته بیانیه ورکوله، لیاقت باغ کې ووژل سو، تر اوسه پورې دا تنازع چې ده روانه ده او تر دې نه مخکې په تاریخ د انګریزانو سره دا خبره روانه وه. یعنی معنا دا ده چې موږ که هر څوک دی دلته که کمونیست راځي په کابل کې واکمن کیږي، که مجاهد دی، که ډیموکرات دی، که طالب دی، که تر طالب وروسته بل څوک راځي، موږ د پاکستان سره تاریخي او حقوقي مشکل لرو. هغه تاریخي د ډیورنډ مسله ده چې باید دې ته توجه وشي. تر څو پورې چې دا موضوع نه حل شوی او پاکستان موږ ته نیابتي ډلې روزي د یو فکر د یو ایډیالوژۍ په بنیاد باندې، بیا د دوی د دې هڅه نه کوي چې هغه د تنها په افغانستان کې محدود وساتي. هغه به سرعت کوي، هغه به پاکستان ته ورځي او په پاکستان کې به هم همغسې یو حکومت او همغسې یو شریعت او دغسې یو دولت رامنځته کوي لکه څنګه چې په افغانستان کې دی. صحیح. شاه صاحب ډیره جالبه خبره تاسو وکړه کنه چې پاکستان حکومت چې دی، ریاست چې دی، دا د خپل ولس نه مجبور دی، ولس ته به جواب ورکړي چې یو څه وکړي. اوس په کابل کې په افغانستان کې بریدونو باندې دوی څه ترلاسه کوي؟ دا برید کېږي په اورکزۍ کې کېږي، خو اورکزۍ کې د عملیاتو کې په بله ورځ ایمل خان وویل چې په دغه ډیورنډ کرښه باندې خو چې دی یو افغان خو دې راواوړي، ساده سړی ملکي سړی خو دې راواوړي نشي راوختی، نو څنګه به ماته ترهګر راواوړي د افغانستان نه؟ دا یو سوال دی. طالبانو ورته ویلي دي، خلیلزاد هم ورته ویلي که ته مسله لري خو په خپله خاوره کې حل کا. ما سره د باړ هم غځولی دی، ما سره د اغزن تار هم غځولی دی، زما عام سړی نشي دروختی او ته وایې چې نه ترهګر راوړی، څنګه دروړي؟ نو بله خبره دا کېږي چې مذاکرات دې وشي. خلیلزاد وایي مذاکرات دې وکړي لکه څنګه چې په افغانستان کې وشول، امریکایانو سره مذاکرات وشول، دغسې مذاکرات وکړي، مسله هلته حل کېدی نشي. ورسو پر چې زلبی خلیلزاد خبره کوي یا خو د امریکې سفیر پاتې دی، د هغې نماینده پاتې دی، هغه بطور افغان خو خبره نه کوي. نو هغه نه خو اول سوال دا کېږي چې د امریکا افغانستان ته ولې راغلی وه؟
سوال خو پورته کیږي کنه 9/11 لپس ولې رااله دلته ځکه چې امریکای دا وګړل چې دا چې سکیږي لګیا دي القاعده دا ټول چې دي دا د افغانستان ځمکه استعماليږي هغه نه اسامه بن لادن وغوښتو هغه نه ورکو نو هغه ورپسې دلته رالو هغه په یو پروسس نو دا یا بل طرف ته پاکستان خو امریکا راځم دې ته وګوره راځم لکه وګوره بیا بل طرف ته زلمه لا دا تاسو کول غواړي چې دا اسرائیل څخه لګیا دي هغه ولي کله قطر ته روان دي کله چې لبنان ته ځي کله غزه ته دن لاړ شي نو هغه یالته بریدونه کوي دی ورپسې وایي چې موږ ورپسې یالته ځو نو دا هیوادونو کې یعنی خپل جسټیفیکیشن کوي چې تاسو ویل غواړئ چې پاکستان د اسرائیل چې د ایران ته ورسېدو هلته حمله وکړه شاسب پاکستان مثلا امریکا په یوزي باندې برید کوي هغه ډیر اوږد پروسس لري ملګرو ملتونو ته ځي امنیت شورا ته ځي څو اتحادیان ځان سره یو ځای کوي په ټولو باندې دا معنی چې دغلته یو شی داسې دی پاکستان څه کار دی پاکستان څومره لوی دی او تاسو فکر کوئ چې دا امریکا ده یا اسرائیل دی په افغانستان باندې به دوی حق ولري یا لا راځه ګوره پاکستان ځان غړي سعودي عرب سره د ډیفنس معاهده ولې وکړه ډیفنس معاهده شو کنه چې پاکستان په سعودي عرب باندې حمله وشو او پاکستان دی او په پاکستان شو د سعودي عرب دا غړي چې دا په سعودي عرب شو ریجنل لګي کې یو رول ورته ورکړی شوی دی دا وخت بلګرتیا دغه ور د هندستان په مقابله کې پاکستان امریکای ته زیات ورنږدې شو نو دا وخت په مجموعي ټوټالیټي کې قتل غواړي چې په بشکه وسه کې د اسرائیل او د ایران کمیشن رواني دي غزه حساب سره التوس د پاکستان سره رول جوړیږي د باګرام د ایرپورټ خبرې کیږي بیس خبرې کیږي لګیا دي هغه کې بیا سره رول جوړیږي نو دا پورا ټوټل یو پورا مجموعي عکس تصویر مخامخ ایشتل غواړي او بیا دا روستو دا ایونت چې کوم کیږي هغه بیا ترسره وکړه ډیره جالبه خبره کوي شاه صاحب تاسو فکر کوئ چې د پاکستان هم د امریکا په څیر باندې حق دی د پاکستان هم د اسرائیل په څیر باندې حق دی ډیره جالبه ده تاسو پاکستان د اسرائیل تاسو دوه درې ډیر جالب الفاظ وکارول مثلا تاسو ویل چې دا د انګريز ځای ناشته دی بیا مو د اسرائیل سره تشبیه بیا خو تاسو د خلکو تبرون ته ډیر اسانه لاس ته اچوي یو خبره دا وګوره اول به سعودي عرب راوالو وګوره چې کوم په بشکه وستا کې د بد مرګه زبردست ویم چې په اسلامي دنیا کې چې دی یو یخ جنگ یا کولډ وار شي ورته و کتابونه به لیکل شوی اوسه نو دا وخت ته ماته وای چې د سعودي عرب او د نور بادشاہ شونه شي دي د دوی مفادات چا سره تړلي شي دي صحیح ټول زما پښتنه تاسو په سعودي عرب نه د خدای دوی کې سعودي عرب سره د غونډه دنیا ونیسي ما سره د خبره ده گاونډي سره د خبره ده گاونډي دې درته وایي چې وروره د مسایل په مذاکراتو باندې ال تخپل حل کا غني عملیاتو کا عمل ته وکا ما باندې 15 شپږ و لس بریدونه وکړل تراته وایي چې کوم ټي ټي پی غړې د پکې وژل دا ټول زیات چې دی راځم بیا ور په بل الاقوامي تعلقات عامه کې لوی جرګونه شوې دي بیا په ټیبل هم ناشتي امر وایدیم شوې دي دا اوس چې دی په اسرائیل سره ورکو او اخر کې دا سعودي عرب دا ټول او پاکستان هم دي واوای شروع کو امن معاهده شو 20 نقاط رالو نو دا څه د سینه سبب پاکستان او افغانستان کې ناشته شي او مذاکرات په دې لبخیم کړي دا ونه د چې نه دي کړی ډیر مننه همدرد صاحب تاسو واوریدل ډیر جالب تحلیلونه وشول شاه صاحب وایي چې اسرائیل چې حق لري امریکا چې حق لري نو پاکستان هم حق لري او چې زور وکاروم سبب زم طالبانو سره افغانستان سره هر چا سره د خبرو میسته کینم مسایل به سره حل
زه فکر کوم چې د شاه صاحب په دې خبرو کې هم ډېر تناقض موجود دی. اول خو افغانستان چې دی هغه غزه نه دی، نه فلسطین دی، او د افغانستان تاریخ ټولو ته معلوم دی، د انګریزان نه راواخله تر اوسه پورې، او په دې باندې د پاکستانیان ښه پوهېږي، د پاکستان اسټبلیشمنټ ښه پوهېږي، دا د انګریز د لاس آلې چې دي دا ډېر ښه پوهېږي چې پښتانه او افغانان څوک دي. نو مسله دا ده چې افغانان قابو کیږي نه. افغانانو سره که ته په دوستۍ باندې هر کار کې تی کولی سي، لیکن که دښمني دې ورسره وکړله بیا د خبره خرابه ده. او د پاکستان دغه پنجابي اسټبلیشمنټ چې دی همغه طرف ته روان دی چې د افغانانو سره د 45 کاله چې په افغانستان کې دغه د ثور د کودتا نه مخکې د سردار محمد داود خان په وخت کې دوی د بوټو په وخت کې دلته دوی خلک د افغانستان د پانتونونه جذبول او ولته بیول او بیرته بیا رالیږل. نو مسله دا ده چې دوی په دې باندې سر نه دی خلاص کړی. او تاسو وګورئ، زه د دې شاه صاحب نه پوښتنه کوم چې تاسو په دې 45 کلونو کې پاکستان ته څه ورکړل؟ په دې کې شک نشته دی چې د نړۍ نه مو د افغانستان په نامه باندې مرستې راواخیستلې، اټوم مو جوړ کړ، د سینټو په تړونونو کې وایي خپل قرضونه په دې کې معاف کړل، لیکن په بدل کې تاسو د کلاشینکوف فرهنګ چې دی هغه د پاکستان جامعې ته ورکړ، ټولنې ته، سوسایټۍ ته ورکړ. هلته د یورینو کلچر دی، تاسو وګورئ خپل ډلې در کې جوړې دي. دا اوس د پاکستان وضعیت د نړۍ د بل هر هیواد نه ډېر په بد حالت کې دی، د هغوی اقتصاد ډېر خراب دی. دا شهباز شریف او د عاصم منیر چې هلته ټرمپ ته ورځي چاپلوسي ورته کوي، دغه د منرالو بیکونه ورته خلاصوي، هدف یې دا دی چې یو څو روپۍ ورته ورکړي، یو څو ډالر یې په دې خوله کې ور واچوي. ځکه نه اقتصاد لري د پاکستان، نه تاسو وګورئ سیاسي ثبات نه لري، نه تاسو وګورئ خلک ته خوشحاله نه دي، بلوچستان خوشحاله نه دي، پښتانه خوشحاله نه دي، سندیان خوشحاله نه دي، سرایکیان خوشحاله نه دي، یوازې پنجابیان دي چې په ټول ملک باندې راج شروع کړی دی. نو مسله دا ده چې پاکستان د نن هم چې کله د ډیر فشار سره مخ شي بیا گاوند ته مخه کی. ورته دا د بنظیر بوټو مصاحبه ده، هغه وایي چې جب نارथ बॉर्डर गर्म होता है तो साउथ बॉर्डर ठंडा होता है, जब वो होता है तो ये होता है, जब ये बॉर्डर गर्म होता है तो वो ठंडा होता है. نو معنا دا ده چې کله دوی د هندوستان سره بارډر ګرموي، د پاکستان پوز خلک غولوي، او کله د افغانستان سره دا مسله کوي، خپل مشکلاتو ته نه ګوري. دا مشکل څومره دی پتا کې و د پاکستان. شاه دا خبره وکړه چې زه د طالب په ضد باندې زور وکاروم، زه به مجبور کوم چې خبرو تکینی را سره اوس ما د غام داده او حق مم دی وای بل هیواد چې ځان له حق ورکي زیم ورکوم. خطي بیا دا لکه دغه زه بخنه غواړم، زما دا جملې ته بل درس کې پیش کی چې بعد ته یو تجزیه چې هیوادونه په کم طرز باندې سوچ کی، دا زما سوچ نه دی، یو تجزیه در کوم لګي خو صحیح دا ما غوا خبره کومه دا چې څو پرې د زما ملګری خبره وکا، زبارور خبره وکا، من خو همیشه دا خبره کړې ده چې دا تیالو په جنگ کې چې د خان دل شي، صحیح دا زموږ بشرانو دا خبرې کړې دي. هو د بد برګه د دواړو طرف را حکمتیار څوک دی، څوک د بټو سیف ټیپ کې دلته راغلی او کړه افغاني په خپل نو موږ چې په خپل وګړي ورګړي وګ خو په خپل ورکاو کنه، دا چې ډالر د څاو لک وخت راتلې نو دا ډالر بچاتتلې څوک صد افریقي خلک راغلیو او زوت یو کړه. جناب شاه صاحب تاسو دا خبره واوري، ګورئ تاسو میجر جنرالان چې دی هغه اوس په پودکاسټ کې کینیو دا خبره کوي، دا تاسو جنرالانو په کتابونو کې لیکلي دي چې تاسو هغه وګړي دي خو سره ملګرتیا خو ما تا کړی دا کړه وره هغه کړي خو ملګرتیا دا صورت تنظیمونه چې تاسو کومې ریګن سره څوک ملاو شوی اجازه دا ریګن سره چې ریګن ډاکټراین سو ورا هغه لکه هغه د مخکې کول وار کې داو چې ریژیم چینج وو ریګن ډاکټراین اورډ رازا ریګن ګور تسلی سره ریګن ډاکټراین سو هغه اورډ شروع وکړه، اپریشن چا کولو امریکای کولو کړه ډالر سټیګر نه راځم هغه باندې
دغه اسامه بن لادن پاکستان ته راغی د ایمن الظواهري پاکستان ته چا راوست د کمپونو کې چا ځای دا وکړ منبه کنه زه خو منبه دا تاسو ته دا تنظیمونه چې سوره جهادي جوړو دا چا جوړ چې چا جوړ کړی اوس وک دا چا جوړ کړل و څوک څه دا اوس وک دا جوړ خوشو که زور سره نوي ځان یاد کړه ها ټیک ده کنه ګوره تاسو جماعت اسلامي شو هغه پاکستان کې جماعت اسلامي ولته حکمتیارو ٹھیک ده دا خود منه کنه حکمتیار څوک دی حکمتیار څوک رباني صاحب څوک دا ټول چې دی د افغانانو خلاف جنگي دو کنه نجیب چا وجلې دی نجیب ایسای دا خو ایسای وجلې دی هغه به شاته وکړه خو مخکې خصوصو ګوره زه د پام چې زول استعمال شو او غبا ور کړي ګوره چې زما کور کې خرابي نه وی کنه ګوره شاسته زما کور کې دنه خرابي نه وی تاسو دا کړي د ډالر مو واخیستل د ډالري جنگ مو چې د افغانستان په خاور باندې د 15 کال هغه پالیسی غلطه ده ځای ته ټیک نه ویما عوام ته هیڅ فایده نه شوي سماج واکه چې دا د پښتنو هیڅ څه فایده نه شوي زمونه ما چې ته منی کنه ګوره ته چې خبره منی لطفاً شاه صاحب د ځان ډېر بخښنې سره چې دا خبر زه کوم د ځان ګل خان ما جوړوه ته خپل پویږي سترګې لري عقل لري یو دوه کتاب همدرد نه تاسو چې زه استعمال شوی زما غنده نه بلکې چې افغانستان کې څوک استعمال شوی دا غیب غنده نه کې ډیر مننه ګوري اوس راځي یو حل لارې ته راشو تاسو ډیالوګ ته نه جوړوي ما خپل کې دواړه پښتانه یاستئ دواړه په پښتو غږیږي دواړه په لویه کې افغانان یاستئ راځي اوس دا خبره وکړو چې د پاکستان چې دا کم ویژن دی د افغانستان لاره د خپل مسئلې حل راایستل بیا البته داسې نم ده هر سړی په دې پوهیږي چې پاکستان په دې کارونو څه غواړي شاه صاحب دا ویژن غلط دی کنه حل لاره څه ده افغانستان سره اوسېږي نور کنه مونږ خو تاسو نه کډه نشو بارولې مونږ خو افغانستان ورا زه خو زما خپل ذاتی اوس درته یو با انالیسس کولو بالکل چې دا ولې د سيدي یو زما ذاتی نقطه نظر چې دی زما تیرونه تاسو ایکسپریس ټریبیون کې پیپلز ټو پیپلز کانټیکټ باندې راغلي دي بالکل په دې باندې راغلي دي چې څو پورې زمونږه موسیقي زمونږه ادب زمونږه شاعري دا ټول چې دی یو شانتي دي یو غنی خان بابا دلته دی نو د افغانستان کې احمد شاه ابدالي زمام هیرو دی دا غیسی هیرو دی نه یوازې صرف جنس کې د پښتنو هم کنه آ طرف ته دی کدي طرف ته دی که زبا خیال محمد ز دلته مورما ته الته مورې ز چې دی احمد خان دی نغمه جان دا ټول زمونږه منګه یورو او ورته کېدو زمون تاریخ یو دی زمونږه موسیقي یو دا ټول ارسه دا زمون یو دی حاله دا دی ته چې د پاکستان څخه خبره کوم دا وخت صحیح یو خو زه از پښتون خبره کول زه چې پاکستان یو حقیقت دی چې سو پرې دې د لپاره ضروری ده چې موږ هیوادونه چې د ګوانډي دا یو بل حقیقت دی دا به یو بل سره اوسېږي ته نشي بدلولې نو دې لپاره ضروری ده چې اخر کې وته په ټیبل کې د مذاکرات پکې خبرې اترې بالکل او کتا ګيلې مانی وی په ټیبل به کې دي تبا دنیا ډېر مخکې تللی دا ټیکنالوژي دا ډیجیټل ارزخکاری چې اپی بم یو ځکه کړلی شي وی زباب تیرا کې نو امریکایانو مخې چې دلته وګوره دا بوم به شي نشتا ای دا وګوره دلته دا کوم ده صحیح دلته دا اپیم دي نو چې زه واټو پکو چت کړی او زیرا بل سي ته زما نو زه خو پټېګم نه کا دیزي دزي او کاغذي ناراضي نو دا ټول دي ته منګه ډوزیز روغ پټېبل دي دي او یو بل سره د انټيليجنس شيري شروع کی او بیا د ور سره تجارت هم کوي صحیح ثقافت هم دي کوي
په یو بل پوهنتونونو کې دی ورته سیټونه ورکي نو دې سره تعلقات بخکی ډیر زیاته من دلته فرض کا اول ډیر په خوا زمونږ دلته هسپتالونه زیات طرف زمونږ د افغان رونه بدل تراتلو داغي ویزي کې چې د پاسانتیا وی چې تګ را تک کې دي شي نو دې سره چې کومه دا غلط فهمي دي اب ختميږي ریاست زده ریاست تب دا پکار دي سبا پکار ډیر مننه یو سبا ذاتی رائے دا یو ریاست ته سبا کار دي آزاد د خبره ډیر مننه ډیر مننه شاه صاحب ډیر مننه همدر صاحب زه به تاسو نه راټول کوم د خبره نوره فکر کوي چې پاکستان که په دغه لار باندې رواني نفرتونه دا شین د پاکستان په وړاندې نه ختميږي بلکې زیاتیږي او تاسو دا خبره مو کړه چې افغانستان هیڅ کله خلک یې نه رام کیږي ټول خلکو لیدلي چې افغانان چاله رام شوي دي پاکستان خو ډیر او کوچنی خبره ده حل لاره پاکستان لپاره څه وایست څه باید وکړي که غواړي چې د افغانستان سره د یو ګاونډي په حیث باندې پاتې شي ډیره مننه مخکې شاه صاحب خبره وکړله وای موږ نغمه جان اورو کنه د نغمې و سندره ده وای عجیبه زمانه ده امدا کوي امدا نو تاسو نغمه ما اوري سندره ما اوري بیا دسي حملیم کوي کنه نو نه ګوره د پښتنو جرم نه دی چې پښتنو کړي اوسي د پاکستان ریاست کړي د پښتون دی چې ما سره ناست دی افغان دی صحیح ده چې د وخت جبر براوستي یالته په پروت زه دغه وایم چې دغه پښتانه د موږ سره دا خبره ومني او دا دی ومني چې دا په پاکستان زه داسې نه وایم چې ته د افغانستان په حمایت کې خبره وکړه زه درته ته خپل ضمیر لري انسان یې سبا خدای ته ورځي او ته سبا مړ کېږي او سوال او جواب به کوې کنه ته خدای ته مخ کې د ټول دنیا ته شاکه و پښتونه و د پاکستان پښتونه چې ته د پاکستان د اسټابلیشمنت په دې سب کې ته ولاړې ته د ځان سره فکر وکړې چې د پاکستان تاسو سره څه کړی د افغانستان بيخي پرېدا ستا په دې وسایلو باندې کنټرول شته دی ته خپل خود مختار یې تا ته د حکومتونو دوی جوړ کړی دي کې نه دي جوړ کړی نو مسله دا د ځان سره فکر وکړه ته د خپل ضمیر وکاروه خدای ته ورځي سبب حساب ورکې تر څو وخت به د غلامۍ ژوند کې تر څو وخت پورې به دغه رقم ژوند کې لکه دا اوس چې روان دی وژل کېږي ته او ګرام هم ته او سپکم ته دا مسله کنه د افغانستان د ګوري د تاسو د تاریخ وګوري د قبایلو د پښتنو د بلوچستان راواخله تر دې ځای پورې تاسو د ټول تاریخ وګوري دغه د بابړې د پیښې نه راواخله تر اوسه پورې چې دوی دغه ظلم دی روان کړی دی نو زه د پښتانه ته بیان دغه د ډورنټ کرخي خواته پښتون چې دی چې ځان افغان بولی دی غینز ما خواهش دادی چې ته ګوره ضمیر وکاروه ته خو د وجدان لري د پاکستانی پاو سره روان کړی دي اسټابلیشمنت سره روان کړی دي صرف خبره ده چې دې نتیجې ته ورسید شاه صاحب دې نتیجې ته ورسید زما ورور دی د هر افغان ورور دی نه ما د پاکستان پر رابطه د نه حل لاره وغوښته پاکستان نن به من کمزوري سبا خو نه یو بل ورځ خو به نه یو کنه ټول عمر خو کمزوري نه یو حل لاره پاکستان لپاره څه پیشنهادوي دا د ډېر خبرې وکي او سړی چې تاریخ وایي کنه دا به پیدو د مغل وخت بلاړ شو خوشحال بابا ټول راځي ته ګیله شاته کړي صحیح پښتنو خپل نه کړي کنه زیاتی ورسره چا کړي خپل خلکو کړي کنه زدا ویما چې نور هوادونو خو بتا استعمالي تا خلاف په سازش هم کوي چیلنجونه هم وي او پښتون ته خپل خو غنه دي ورکول پکار کړه ته ماته دا وی چې کله ز اغه د سوویت یونین زمانه تم نه زما امریکا چې کله رااله د سره څوک راغلی ټوپک چار اوچت کړو شمالي اتحاد والا ټول ور سره راغلی او ګډو راغلی دا وګ ورته سوالي ورکوما زه ورته بل کله سوویت یونین ته ورکما کله چې د امریکای ته ورکوما کله بل ته ورکوما نو اول خو زه خپل خور رب ټیکوب کړه صحیح دا خبره خو مسله دا یا زانګریز چې دی دلته رب زمنګا احمد شجاع چاوچت کولته بوتلو کېدو کله به راکوس کو کله به کېدو صحیح نو دا چې زه چې ورسره پکار دادی چې زه خپل کوټی کما زما خپل کوټی کې باب سوبډه استعمالي ډیر مننه بس صحیح دا خبره تاسو اخیری حرف بسې همدر صاحب دی چې خپل کوټی کې بل بر سره مثلا نه لري دا د کور د ټیکولو ډیره بخنه غواړم چې و د خبب دې ته زی اشاره وکم د کور ټیکولو مسله د ویل چې
ګورې هغه کورني مشکلات خو هر چېرته دي لیکن دغه اوږد تاور کړی و پاکستاني اسټبلیشمنټ د افغانستان د جهاد پر مهال باندې امریکایان تا راوستل او دغه په شلو کلونو کې چې امریکایان وو ټول اډې تاور کړی وي د شمسي او د ایربیس نیولې تر چکلالا او تر دې ځایونو پورې ټول ستا په اختیار کې وو دغه ټول امکانات چې اوس د زمینی لارې نه د ناټو نه د پاکستان نه راتلل دغه ځایونو ته د هیچا د یاد نه دی وتلی دا زموږ ستاسې دغه تیر تاریخ دی دا اوږه خو تاور کړی وه نورال خبره دې ته زه وایم چې د افغانستان سره څه کول پکار دي د پاکستان اول دا ده چې پاکستان باید په د خپلو پالیسیو باندې نظرثاني وکړي فکر پې وکړي 45 کلونو کې کومه پالیسي چې د بوټو او د ضیا په وخت کې د افغانستان دپاره جوړه شوې وه چې بیا لغارب د افغانستان خپل د پاکستان 5مه صوبه ګڼله د هغې فکرونه نور ووځئ افغانستان ته د یو مستقل هیواد په سترګه وګورئ په افغانستان کې چې داخلي هر تغییر راځي په تاسو پورې هیڅ اړه نه لري دغه اوس په پاکستان کې تاسو وګورئ ملکي حکومتونه یوه حکومت هم تر اوسه خپله موده چې ده نه ده تکمیل کړې کله عمران خان راجګوئ کله نواز شریف کله بېنظیر بوټوی هره کیسه شوې ده افغانستان په دې کې مداخله کړې ده نه ده کړې تاسو ولې په افغانستان کې حکومتونه چینجوئ تاسو ولې حکومتونه رژیمونه چینج کوئ تاسو ولې د افغانستان دپاره هلته چې دی د افغانستان د نظام مخالفین هلته ساتئ کله چې په افغانستان کې د چاپیانو حکومت و تاسو مجاهدین ورته روزل صحیح ده چې دا مجاهدین د افغانستان نه و لیکن بیچارهګانو خو یوه دایه درلودل او تاسو د هغوی د مجبورۍ نه څو استفاده وکړله بیا چې د هغې نه مجاهدین لاړل مجاهدین مو په خپلو مابینځو کې په جنګ دا بحث راټولو همدرد صاحب بحث راټولو بحث پیل نه دی بلکې پای ده ښه پالیسي باید تغییر سي جناب شینواري صاحب کومه پالیسي چې دوی جوړه کړې د افغانستان نه د 5مې صوبې د خوبونه د پامه وغورځوي راشي په خبرو کې د سرکینی د ټي ټي پي مساله چې د افغانستان د ډیورنډ کرښې مساله چې د اوبو مساله چې دغه د مهاجرو مساله چې دا اوس چې بیچارهګان راوباسي بدون د هیڅ جواز نه بدون د هیڅ اسلامي او ګاونډیتوب د احترام نه پرته یې په موټرو کې راسواره کړي د افغانستان ته رالیږي دا ټول هغه مسایل دي چې د افغانانو په زړه کې عقده زیاتوي هغه کینه زیاتوي دښمني ورسره زیاتوي نو دا د خبرو میز ته دې راشي په افغانستان کې چې هر څوک واکمن دی په افغانستان کې چې اوس هر څوک واکمن دی زما لس مشکله دي ورسره زه ډېرې پالیسۍ نه منم لیکن اوس هغه واکمن دی چې دا طرفه راغلی دی ته ورسره کښېنه خبره ورسره وکړه ته چې دا عملیات کوې ته بیا د دې دغه غذاک چې دی یا د دې دغه عکس العمل چې دی غبرګون چې دی ته به په راتلونکي کې وګورې دغه نن پیښه شوې ده په خیبر جنزۍ کې پیښه شوې ده 12-14 نفره د دوی پوځیان بیا وژل شوي دي هره ورځ به هم دا پیښه وي بس ته دې پوځیان در ټولوه او بیا حملې کوه یو وخت به افغانستان هم د دې توانایي ولري چې هوایي ځواک ولري بیا به عین کیسه شي نو زه دا وایم چې موږ نه کډه بارولی شو نه تاسې بارولی شئ راځئ دا خبرې د خبرو د لارې حل کو دا مسایل چې پیښ شوي دي دا د خبرو د لارې حل کو یو بل ته باید احترام ولرو یو بل باید تذلیل نه کو د انګریز د وخت پالیسۍ فکرونه باید د فکر نه وباسو صحیح ده ډیره زیاته مننه کور ودان شاه صاحب اخره کې تاسو دغه حل لارې سره موافق یاستئ چې همدرد صاحب وویله زه ګوره اول خو موږ ته دا تسلیمول پکار دي چې افغانستان کم از کم افغانستان جوړ شوی د احمد شاه بابا وخت کې صحیح نو موږ ډېر پخوا نه افغانستان دی د پاکستان په تناظر کې دا حقیقت تسلیم کوو او افغانستان ځان ته یو خودمختار ملک دی او ګاونډ موږ بدلولی نشو صحیح نو آخر کې په دنیا کې چې تاریخ دې د پاره لیکل کېږي چې ای د سړې سبق زده کی جنگي عصیب اول هم شوی دی دویم هم شوی دی آخر کې هغه هم ناس دي او خبرې اترې کړې دي ویتنام جنگ هم شوی دی بیا آخر کې پیرس معاهده یو کا نو اخري نتیجه چې دا عمده خبرې اترې دي او په خبرو اترو بشه دي ته دا حل کې امن براولي ډیره زیاته مننه یو بل په تسلیمې د یو بل خودمختاري په تسلیمې د یو بل چې کوم احساسیت دی په شکم باندې سړی زړه ماتيږي خبرې باندې کې ډیره زیاته مننه نو الله به موږ بخښي کور ودان تاسو په دې خبرو کې د پاکستان د پوز د ویان هغه خبره رد کړه چې نن ویلي دي چې ټول خبرې په
مذاکراتو نه حلیږي بلکې کله کله به زور هم کارو. تاسو ویل چې ټولې خبرې په خبرو باندې حلیږي. ور پاکستان کې دنه ور موږ معاهده سونه کړی دي د هغه نه نیک محمد نواله مولانا فضل الله سره هغه سره په مختلف وختونو کې معاهده هم شوي دي. صحیح ده. ډیر مننه. کور ودان ډیر مننه.